عمر رضی الله عنه د اسلام څنګه شروع شو. طالبانو دې کې ډېر روایتونه راځي. صحیح روایت هغه ده چې دلته زه تاسو ته نقل کوم. علامه دکتور صلابي ذکر کړی. طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه یو ورځ قریشو مشوره وکړله د نبی علیه السلام په اړه باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم به څوک به یې مړ کوي، شهید کوي به یې څوک. نو عمر صاحب ویلې ځې کوم دا کار. چې عمر رضی الله عنه ویل دا کار زه کومه. نو عمر صاحب راووته. دا د غرمې وخت ده، غرمه ده چې راووته او ګرمي هم ډېره سخته ده. تورې اچولې ده، روان ده چې رسول علیه السلام ته ورسي. رسول صلی الله علیه وسلم چې و په دارالارقم کې ول. دارالارقم طالبانو د اسلام اولینۍ مدرسه وه. دا د عبدالله ابن ارقم کور و. دا طالبانو صفا سره نږدې مکې مکرمې ته مو الله بوځه، هلته لږ غر پاتې ده طالبانو ورونو. دغلته نږدې د صفا سره دلته د عبدالله ابن ارقم کور و چې د اسلام تر ټولو نه اولینۍ مدرسه وله. نو دی چې روان ده دلته د صفا نه راکته نعیم ابن عبدالله النحام ورته ویلې. د یو صحابي د ایمان یې راوړی خو په اسلام یې څوک نه دي خبر، خلک په اسلام نه دي خبر، خلکو ته دا معلومات نشته چې د سړي ایمان راوړی ده. عمر رضی الله عنه ورته ویلې، هغه ورته ویلې عبدالله نعیم ابن عبدالله النحام ورته ویلې أين تريد يا عمر؟ چیرې روان یې عمره؟ اريد هذا الصبي چې له دین نه وتلی ده ته ورځم. صبي یعنې له دین نه وتلی رسول الله یې صلی الله علیه وسلم دې صابي ته ورځم. هغه صابي چې قریش دوه ټوټې کړي دي، موږ خدایانو ته کنځاوي کوي او دغه د واغه ده. نعیم ابن عبدالله النحام ورته ویلې چې ته هغه ته ورځې او هغه مړ کوې نو ته له بني هاشمو نه کله ژوندی راوتی سې. چې کله بني هاشمو نه راوځې بني عدي پلانکی دې کله پرېږدي او پلانکي دې کله پرېږدي. دې کې قوم پرستي ډېره وله. نو ده ته یې خوله ور واچوله عمر سې ورته ویې ویلې چې لکه ستم صحابي ګرځېدلی. ده سره یې شخړه سوله. عمر رضی الله عنه ته د هغه وویلې د نعیم ابن عبدالله وي ډېر عمر صاحب چې غېږه مه ما که ایمان راوړی که مې نه راوړی دې سره کار مه لره. ورسه تا خور ایمان راوړی، ورسه دې تا زوم ایمان راوړی ده، ورسه دې تاسې د تره زوی ایمان راوړی ده. که رښتیا ایمان خبره وي ما پسې ګرځې او رسول الله پسې ګرځې. د تره زوی دی او زوم دی او خور دی دواړو ایمان راوړی ده. عمر صاحب چې دا خبره واورېدله رښتیا ووایه خود رښتیا وایم. طالبانو عمر صاحب خپل مسیر بدل کړ. مسیر چې بدل کړ طالبانو ورونو د هغه کور ته روان سو. دا خور طالبانو فاطمه نومیږي، فاطمه بنت الخطاب. دا طالبانو د رسول الله زمانه کې عادت داسې و صلی الله علیه وسلم چې کله به چا ایمان راوړ یا به دلته یو څه صحابه به ول چې هغه به سابقون الاولون ول. هغې کې یو صحابي و خباب ابن ارت نومېده رضی الله عنه. دغه خباب ابن ارت رضی الله عنه ایمان راوړی و طالبانو ورونو. دی هغه ته رالیږلی و څه ورته وایي دوی ته رالیږلی و د فاطمې رضی الله عنها زوج چې سعید ابن زید نومېده طالبانو. دا من العشرة المبشره نم د سعید ابن زید فاطمه او خباب ابن ارت. عمر رضی الله عنه چې غوږ ونیو چې کوټه کې طالبانو هنهنه ده، یو څوک شی وایي قرآن وایي. عمر ته دروازه وټکوله، ویلې من فی الباب؟ ویلې عمر. د عمر نوم ډېر هیبتي و طالبانو ورونو. چې دا غږ یې واورېد چې عمر سخته وډارسوله. نو دواړو طالبانو د هیبت نه هغه کړله. خباب ابن ارت خو چېرته کوټو کې چېرته پټ سو په کور کې. عمر صاحب راننوته دا کوم پوستکي باندې چې دوی قرآن لیکلی و دا طالبانو د هغه په منځ کې پاتې سو، د کوټې په منځ کې. عمر صاحب چې راننوته وایي دا مو څه ویلې پوه سو. نو طالبانو سعید ابن زید باندې وار وکړ. سعید ابن زید راچپه کړ. ځکه عمر صاحب ډېر قوي سړی و، راچپه یې کړ په دې سینه باندې ناست و، وهې وارونه یې پرې کول. نو د فاطمه رضی الله عنها ته دا ورته راغله طالبانو ورونو. نو چې ترکشې کي عمر صاحب چې د الله ستاسې ور وار کړ نو هغه پزه او په مخ کم چې باندې ولګېدله خو مقصد مخ یې ونیسو چې ونیسو طالبانو. نو هغه خو هم د خطاب لور والا طالبانو ورونو مخ یې په عمر صاحب باندې راواړو. وی نر غوندې مې ایمان راوړی. ته چې د خطاب زوی زم د خطاب لور یم واوره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ایمان مې راوړی د څه چې تر واسه کېږي. عمر صاحب د طالبانو دا خبر واورېدله. سعید ابن زید یې پرېښودې راجګ سو. هلته کوټه کې کټ کېښودلی په دې کټ کې کېناسته. نو کله چې کېناسته د طالبانو ورونو نو فاطمه رضی الله عنها هغه سپاره هلته د کوټې په منځ کې پرته وه. هغه سپاره خو نه وه یعنې هغه زمانه کې چې دا کوم پوستکي قرآن لیکلي وو دا یې راواخېسته فاطمې. عمر صاحب ورته ویلې ته دا ماته راکړه. دې ته سخته غوسه ورغلې وله. نو د کفر د اسلام مقابله شروع ده. ده ورته ویلې وي نه یې در کوم. وی ولې نه راکوې؟ ویل نه قرآن کې ویلي دي لا یمسه الا المطهرون. عمر صاحب دې ته مجبور کړ چې در کوم یې په دې شرط باندې چې غسل وکړه. عمر رضی الله عنه طالبانو ننوته غسل یې وکړ. بېرته چې راووتو طالبانو ورونو دا یې چې ورکړله عمر رضی الله عنه د کوم شي کې چې قرآن لیکلي ول سره بسم الله الرحمن الرحیم. عمر صاحب
شروع کړله طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. چې ولید طالبان ورونو بیت وویلې نو هغه ته وایي چې ورته وایي د سعید بن زید او پلي خور ته وایي من هذا فرت القریش د دې قرآن قریش تښتېدلي. بیا طالبانو وویلې دا سر نه بیا شروع کړ طالبانو بیا ویلې دغه رب نه قریش تښتېدلي دا خو هغه رب ده چې هېڅوک باید د دې رب نه بغیر د بل چا عبادت ونه کړي. طالبانو من يهده الله فلا مضل له چاته چې الله د هدایت اراده وکړي فلا مضل له څوک یې نشي ګمراه کولی. څنګه یې راواړل طالبانو ویل سلام وي حدیثو کې راځي ان دا زړونه چې دي الله د اسماعیلو په مابین کې دي یقلب ظهرا لبطن لکه بڼکه چې په هغه کې پرته وي په صحرا کې باد یې داسې اړي اړي انسانان هم طالبانو. عمر چې ته راغلی رسول الله وزلو ته الله د څه شي اراده وکړه د ده د هدایت د ایمان اراده یې وکړله. ينبغي لمن يقول هذا ان لا يعبد معه غيره دلوني على محمد دغه رب ګوره طه ما انزلنا عليك القرآن لتخشى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى كم الله الرحمن على العرش استوى له ما دغه الله نه خلق تختی دغه الله نه بغیر به د هیچا عبادت ونسي. تیغه کو دلوني على محمد ما ته محمد راوخیه. دلته چې طالبانو د ویل چې دلوني على محمد صلی الله علیه وسلم خباب ابن ارات په کوټه کې پټ یو دم طالبانو غو د خوشحالي نه رامنډه کړه روسه پټ و چې عمر سي یونه وی یو دم راووت طالبانو عمر رضی الله عنه ته ویل ابشر خوشاله سه زیری درکوم ورون مونږ رسول الله سره ناسلو په مکه مکرمه کې په خیب د بني کنانه کې هلته رسول الله یو دعا وکړه اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب. الله پاک اسلام ډیر ضعیف ده اسلام ته عزت په دې دوه سړیو کې په یو باندې ورکړه یو الله موږ ته اسلام باندې اسلامي نصیب کا یا د ابو جهل ایمان نصیب کا یا د عمر ایمان نصیب کا که دوی ایمان راوړي دوی غټ خلک دي اسلام به دوی سره قوت پیدا کړي. نو پرون په خیب د بني کنانه کې هلته دعا سوې ده دعا ته قبوله سوې ده. خباب ابن ارت راووت طالبانو ورونو مکې مکرمې کې دا جمعات اوس هم سدې ته طالبانو مسجد الاجابه وایي ښه اوس هم ستا مکې مکرمې کې ما ډېر په سختي باندې پیدا کړو د مازدیګر نه وروسته ورغلم دې غره په بیخ کې د طالبانو ورونو دې ته طالبانو شعب د قنفذ ورته وایي مکې مکرمې کې مسجد الاجابه ځکه مسجد الاجابه ورته وایي چې دلته د چا دعا قبوله سوې رسول الله د عمر رضی الله عنه ته چې کوم دعا یې ورته کړې وه دغه حدیث کې چې اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک یا په ابي جهل باندې یا په عمر باندې دوی ورته ویلي ما ته رسول الله راوښیي چېرته ده نو دوی ورته ویلي چې رسول الله سلام د صفا نه کته دلته د ابن ارقم په کور کې ده بس طالبانو ورونو عمر صاحب توره راواخیستله په غاړه کې واچوله نبی علیه السلام طرف ته ور روان سو. عمر صاحب طالبانو داسې یو رقم ته سړی وکنه چې په دا لاره به هم روان وو یو قسم غږ به ترې نه وته که نه لکه اس چې روان وي طالبانو تشنیږي داسې به عمر صاحب په د عادي حالت کې هم داسې کېده. عمر رضی الله عنه چې د دروازې د ابن ارقم ته ورسېد ویې کوله غږ یې وکړ وی څوک یې هغه څوک چې دلته خو مسلمانان پټ ول وی څوک یې وی عمر کوم صحابي چې دا دروازې ته راغلی و هغه بېرته ورمنډه کړه رسول الله ته وی عمر هغوی دا فکر چېرته کوي هغې ویل لکه چې جنګ ته راغلی یا قریش ورسره دي دا کور یې محاصره کړی چاپه ده داسې یو حالت دی د مسلمانانو ځکه ډېر لږ ول مسلمانان نه دېرش انسانانو ایمان په دې زمانه کې راوړي څوک څلوېښتم عمر صاحب شو. نو طالبانو عمر رضی الله عنه نو هغه ورته ویلې حمزه ابن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله نبی علیه السلام تر هغه هم له دې نه څو ورځې مخکې ایمان راوړي هغه ایمان داسې راوړي طالبانو رسول علیه السلام حمزه صاحب چېرته تللی و هغه راغی څه ورته وایي ابو جهل راغی طالبانو ابو جهل راغی رسول علیه السلام ته څو سپکې خبرې وکړلې رسول علیه السلام خو څوک نه درلودل چې دفاع یې تر کړې وای نو چې حمزه صاحب راغی دی هم ډېر سخت زړی کافر و حمزه صاحب کله چې راغی طالبانو ورونو ښځې ورته ویلې چې د تا وراره ته نن ابو جهل ډېرې تېزې خبرې وکړې نو طالبانو غوسه ورته راغله ابو جهل یې ووهه طالبانو حمزه صاحب ووهه ابو جهل یې ویني که داسې ووهه بیا طالبانو راغی الله ایمان نصیب کړو نو حمزه صاحب هم د دې نه څو ورځې مخکې ایمان راوړی د الله عز وجل د دې ایمان هم نصیب کړی ده. نو دا طالبانو د الله یو هدایت ده حمد الله لره چې مونږ ته ایمان نصیب کړی یا الله حمد چې مونږ ته ایمان نصیب کړی. طالبانو د رسول علیه السلام د ترونو د چا ایمان نه ده نصیب سوی د چا چې ایمان نصیب سوی طالبانو هغه ته اسد الله و اسد رسوله وایي دومره لوی منقبت الله عز وجل ورکړی
نو هغه ورته ویلي عمر رضی الله عنه رسول الله ورته ویلي حمزه صاحب ته وي ته ورسه دروازې ته دروازې ته ورسه که د شر دپاره راغلی وي نو زه یې کار کوم او که د خیر دپاره راغلی وي نو بیا ښه ده. رسول الله هم خپله ډېر شجاع و. طالبانو یو کتاب جوړ ده هغه نومیږي مشارع الاشواق الى مصارع العشاق ابن النحاس الدمياطي المالكي. اور ټوله دنیا کې شجاع ترین انسان طالبانو هغه رسول الله ته سوی عمر ډېر شجاع و. 14 شجاع ترین صحابه ذکر کړي دي او د رسول الله سره هغې کې طالبانو اول رسول صلی الله علیه وسلم دی. عمر رضی الله عنه ته دروازه ور خلاصه کړله. عمر رضی الله عنه راننوته چې راننوته توره یې په غاړه کې ده ګردنۍ یې اچولې چې راننوته وړاندې راغی ښه طالبانو داسې روح ترنه وتلی روان ده رسول الله ته چې نږدې راغی رسول الله موږ ته راووت هېڅ نه داسې ونیو طالبان داسې ټکان ورکوي عمر چېرته راغلی وي ایمان راوړم. ما جاء بك يا ابن الخطاب والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعا. فقال له عمر يا رسول الله جئتك أؤمن بالله ورسوله وبما جئت به من عند الله. دلته طالبانو دې لپاره راغلم چې په تا او الله تا چې په چې راتګ کړی په هغه ایمان راوړم. رسول الله نه یو دم چیغه ووتله الله اکبر. طالبانو دا کوټې کې خلک ټول پوه شول چې څه خبره وشوله. بس طالبانو ورونو الله عز وجل اسلام نصیب کړ. کلمه یې ویلې کله چې کلمه ویلې طالبانو اسلام مسلمانان ډېر خوشحاله شو. په دارالارقم کې د تکبیرونو نارې سوې. رسول الله ته وایي د الله رسوله موږ په حق یو که په باطل یو. ګوره چې اسلام یې راوړ طالبانو دستي انقلاب راولي وایي موږ په حق یو که په باطل یو. ده ورته ویلې په حق باندې یو چې په حق باندې موږ ولې منځونه پټ کړو. نو طالبانو له همدې نه وروسته مسلمانان چې 40 نفره سول 2 ډلې سول 2 صفه سول. یو صف د حمزه رضی الله عنه سو یو د عمر رضی الله عنه سو او د دواړو صفونه طالبانو د مکې مکرمې په کوڅو کې لهم کدید ککدید الطحین. طالبانو ورونه عمر رضی الله عنه یو ډله مشر سو حمزه صاحب دی بل دوی طالبانو له مکې ته راغلل یو په یوه کوڅه راغی طالبانو بله په بله کوڅه راغی. هلته خو مکې سره نږدې کورونه ول ډېر. دوی چې طالبانو په کوڅو باندې راتلل داسې مکې مکرمې ته راکښته کېدل لهم طحین کطحین الرحا. زران ته طالبانو ته چې نږدې کېنه داسې لږ وړکی غوندې ګرد غوندې لري که نه اوړه چې راغه کېږي. دوی چې روان ول طالبانو لهم طحین کطحین الرحا. د زران د ګرد غوندې دوی دغه قدمونه چې په ډله روانو په دې کوڅو د مکې کې داسې ګرد غوندې جګېده. او چې کله راغلل طالبانو ورونو جومات ته هغه ته ننوتل د څور ته وایي د بیت الله ته چې دلته راغلل طالبانو په ښکاره باندې مونځ په بیت الله کې مونځ وکړه. دا اول وارو طالبانو چې په بیت الله کې په ښکاره مونځ وشو په ډله ییز شکل باندې. نو طالبانو ورونو په دې مسلمانانو کې داسې یو هیبت پروت په دې ورځ باندې چې قریشو مسلمانانو ته کتل چې په یوه ډلې مشري عمر صاحب کوي او د بلې ډلې مشري حمزه رضی الله عنه کوي. داسې یو درد په دې ورځ باندې کافرانو ولید که نه چې په عمر کې نه ویریدونکی درد و.